رحیم ملګریو ځوانانو بله ورځ ما څه ویډیوانې مې لیدلې او څه ملګریو ګیلې وې د اورکزو خلکو نه چېرې اورکزي دا فیصله کړې وې چې د افریدیانو ته به ځای نه ورکړو د دوی خدمت به نه کړو دا خبره بالکل دروغ دی دا زه 100% ورته ګارنټي ورکوم که د افریدي د مو په وینو باندې ښېګړه کېږي مو ورته تیار یو که د مو په غوښو باندې ښېګړه کېږي تر دې حده پورې چې په اورکزو چیک پوسټ باندې د چا شکیست وي د اورکزو په خاورې باندې د اف سی د پولیس د ملیشې د چا چیک پوسټ وي اوس تنګول ارمانده کېږي د ما نمبر هر مشروم سان شتا پیج باندې د ما ملګریو نمبر شتا ماته رینکو د به حیثیت هغه پولیس هغه اف سی نه رسمه ورزي زمواریم خبره راغله د کاډو مور د ایلی څه دا خو مره کورونه لري د مو د زړه دروازې تاسو ته کولاو دي خو اپر علاقې کې مسله دا لري چې غځې کې دوره دهشتګردي لري چې زه به درته دا قسم وکم چې یو نیم کال وشو ما خپل کور نه لیدلې خپل زنانه خپل ماشومان مې نه لیدلې نو غځې کې مو ویلو چې کدی ته چوک په خپل تابع باندې سي لوړ شي خو هغه کې حالات دوره زیات خراب دي چې مو انسان نه کې چې غځه نه کاډې وشوي و دي ځنه د خلکو ته تکلیف ملون شي دغه نه خپل خلک هم روته لري نور د مو د اورکزي په خاورې باندې اپر باندې لور باندې د افریدیانو ورونو ته څه خدمات وي نه خو چا دا خبره کړې لري و زه ژوندی وم د چا پلار اورکزو کې دا خبره نشي کوي ولې څه پنجابی کارنل ایمني یا ام پی ای یا وزیر اعلی یا وزیر اعظم رسي په غځې پاتې کېږي منسټر رسي یا ای سی ډي سي رسي غده پر دروازې کولو دي و د ما د افریدي ورور د پر باندې وي سبب بیا بنګړي ځان ته واچو د ما افریدي ورور د پر د ما د زړه دروازې کولو دي سکون ټیم په مخ خدمات وو سم الحمدلله مو د ویلفر خدمات ولا ملګری ملاګری د فیروز خلوت من خلو او کا کون ټیم څه ضرورت وي مو ورته تیار مو د خبره بالکل دروغ دی مو په 24 غنټې ته تیار ومنه مخکې سملاسته کړې بیا به کوو د خپل خلکو ټول سپورټ کوو بقایا خبرې به چې کنه نجیب به یو کی نجیب بھائی دارته وایي چې ورځګونه وغلیو چې ورځګیم ماته چې قبایلی لوکادو اخکم دا اپریشن شوی دی او ترځ کې توسه د خلکو سره څومره مرسته کړې وو او مخکې به توسه یو لای عمل دی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول د ویډیو ملګری ډېر مننه شکریا بیا د حمید بھائی د دوسر ټیم ملګری سفر ویل پرواله تا کوم سوال وکړو خیبر افریدي اورکزي بجوړي ممن د ټول یو پښتانه یو ما ورته درې ورځې مخکې په پېښور پروګرام کې دا خبره وکړه چې د نن مولګي ګون در بدن واجب پښتانه نه مو به کوشش دا کوم چې مو پښتانه شو لیا چوک افریدي ری چوک اورکزي ری چوک بجوړي دي غواجه د سنن په خبره باندې تکلیف دی ما ورګزه و د غي څه په مو نشته خدا ور لګیدل دی څکه ځنګل ور واخلې دي کې بیا یو بوټي هم نه بچي کې هغه شین یو کوي چې دا بټول سيزي خو د دې کوشش دا وکړي چې دا ور مړشي دا امن براو شي دې د بر الحمدلله مو اورکزو کې عثمان خیل فلاح اداره اعظم کیمپ لګولې لري او درس باندې چې څورم متاثر خلک راځي الحمدلله 24 غنټه ورته ملګری د تنظیم ول مصوري حاضر وي دوی مور د فیروز خلو ملي کې علماء کرام مشرانو مشترکه کیمپ لګولې دي دې زه ترتللو مقصد مدا دي چې دا افریدي आवाज نه لري دو سره ټول پښتانه په دې غام کې شریک دي او امید بھائی ګلام وکړ چې تاسو لګ لیټ شو او باقي د کې څه شک نشته مو لیټ شو بخنه غوړم او مو بیګا مسخوتان پرې د اورکزي د درو تسهیلونو او د 110 کلیو د وټلو لیټر شوو الحمدلله هغه مذاکرات مو حکومت سره کامیاب شو هغه لیټر واپس واخستل اورکزي به ان شاء الله وسنو وزي او دا د خوشحالي خبره ده چې اوس په اورکزي د افریدیانو خدمات وکي د کورمېوالو خدمات وکي په وزیرو باندې تکلیف وو خدمات وکي افریدي د مخبل ورونه لري ټول پښتانه د مورونه لري خو خاص کر افریدي مو سره چې د مو سره پرشته کې رسي او په خپل ورور په اسلام آباد په خبر نه نشي رسیدي خو افریدي د مورور د به متقام خدیه کې رسي دو سره مو جانی ملي هر نمونه مرسته مخکې مم کړی دی اوس پم کوم د هډېر وړي کې سي دي مثال یو ویل فرکرونه د احتجاج یا درنه شرکت د مو د غوخو د بینو ضرورت شفریدي کوم ته ان شاء الله فاروق پیدا پاده دي د سره مدد سره نه کوي د تمرین په دې باندې د سیستم په باندې نه رسیدي دا به خبر ته نه رسي زه خیلو دا یو د سال نور څه کومه کحل کومه مو سره نسګری دي زما موجوده یم زما ورته